شاهنواز باقر د ځوان کول په مخکښو شاعرانو کې بلل کیږي او شعر په دې سټایل کیږي چې نوې خبرې ډېرې لري. ښاغلی باقر نن سبا په کوټ کې اوسي. نوموړی د خپل شاعري د پیل په اړه وایي: تقریبا زما د 7 کال وشو چې زه شعر لیکم. په دې 8 کلونو کې به مو څومره شاعري کړې؟ شاعري خو بلا ډېره ده، خو حساب یې نه راځي. شعرونه مو ډېر لیکلي دي او چې انتخاب شي انشاءالله کتاب انشاءالله یو څه نږدې ورځو کې به انشاءالله کتاب هم چاپ کړم. باقر صاحب، ما هم ستاسو شعرونه لوستي دي، ډېر نوي مسایل یې پکې. په دې څه کې یو څه راته ووایاستئ؟ نوې خبرې خو په اسانه نه کېږي. زما د شعر چې زه په کوم حال کې جوړوم، نو زه فکر دا کوم چې په رښتیا او په دنیا کې کوم وګورو د فلمونو شو دا نوې موضوعات راخلي بدل نو بیا زموږ خیالي دنیا ته نو باید د هر شعر بیل معنا ولري، بیل مفهوم ولري. زما په شعر کې دغه کوښښ چې زه د نوې شعر ولیکم چې هغه شعر کوم شاعر د غلب زونو ته چا د شعر جامه نه ورکړي او داسې شعر د انځور کوښښ ما دی چې په شعر کې انځور راولم، ځکه چې دا انځور چې په کوم شعر کې نو دا د لوستونکي زړه راکش کوي. د خپل تعلیم په حصه کې یو څه راته ووایاستئ؟ څه مو لوستي دي؟ په څه مصروفه یاست؟ زما خو تعلیم داسې 10 پورې کړی دی او کتابونه مو ډېر لوستي دي او خاص کر دغه د ځوانانو کتابونه شاعري چې هغه ځوانان چې لولې ډېر څوک دي؟ په دې کې ډېر ښه شاعران راځي. شاه سعود شو، عطل افغان شو، داسې اجملند شو، داسې ماشاءالله ستاسو شعرونه لولم او ډېر خوند ترې اخلم. مهرباني. باقر صاحب، یو شعر به دې واورو. مننه. شعر دی چې د محبت د آخري خط په حصار کې یم، د محبت د آخري خط په حصار کې یم، تا سره ناست یم او ستا په انتظار کې یم. کرانو پختې نو نومې راله هم نه راځي، کرانو پختې نو نومې راله هم نه راځي. زه چې وړوکی رالوی شوی په کوم خار کې یم، زما د وینې د هر څاڅکي پسې ګرځي ښکاري، زما د وینې د هر څاڅکي پسې ګرځي ښکاري. زخمي مارغه یم تر پټ شوی په چنار کې یم او توره تیاره ده له خپل ځان نه مې هم یره کېږي، توره تیاره ده له خپل ځان نه مې هم یره کېږي. خلکو د ورونه بند او زه په لار کې یم، وجود مې رو ختموي را باندې لیکي تاریخ، باکره چا داسې تاو کړی په پرکار کې یم. ډېر عالی. په دې شعر کې مو تقریبا ډېر موضوعات نوي وو. باقر صاحب، په شاعري کې یو شي ته چې توجه پکار ده او تاسو ورته کوئ، هغه د فعلونو بدلول دي. کله کله یو فعل چې په یو معنا باندې د یو څه لپاره عام شوی، هغه که بدل کړي او د بل شي لپاره یې وکاروي، ډېر خوندور کېږي. خو کله نه کله بیا دا نوښتونه داسې وي چې کلام ورسره غونډ شي او دغه ستونزه زیاتره وخت کې راځي. خو بیا هم چې یو لفظ یا دغه معنا وي چې هغه ته په شعر کې دغه ته د شعر جامه ورکړي او دغه په بل شعر کې په بل اړه په بل مفهوم راولي، نو دا خبره ده. خوند یو د شاعر د اسلوب یا د شاعر د رنګ شناخت نه کیږي. باقر صاحب، یو شي ته چې زما پام شوی ده، دیوالونه مو په شعر کې ډېر زیات تکراریږي، وجه یې څه؟ دیوالونه خو زما د فکر یا زما د خیال سره کوم هم هنګ ټکی دی چې دیوالونه زه اکثره په تنهایی کې پاتې کېږم، له دیوالونو سره خبرې کوم، له دیوالونو نه کیف اخلم. نو اتمن چې د کوم شي سره ستا ډیره ناسته ولاړې، نو اتمن هغه به تا باندې اغېزه کوي. په کومو وختونو کې شعر ډېر لیکئ؟ زما د ذات دنیا یا زما په ما کې پټ شاعر چې څه وخت له خوبه راپاڅي، هغه په ماسخوتن کې چې ستوري او ستورو شمارل کومه، سپوږمۍ سره خبرې کوم، د تنهایی صادر پر ځان راخور کوم، نو په دغه حال کې شعر لیکم. مهرباني. یو بل شعر به مو مطلب ده چې خاورې وجودونه زندگی اوبه، ورس په ورس کمیږي له کوهي اوبه، او مړ چې شو له تندې نه پرې پوه شومه، مړ چې شو له تندې نه پرې پوه شومه،
ما نه به غوښتلې یو ګونګي اوبه او یا خدای خپل ځان ورته ور وښایه، یا خدای خپل ځان ورته ور وښایه، سترګې شوې اسمان ته د سړي اوبه، تږې وي په خوب کې ټوله شپه ولې، څوک چې د شپې خپل سر لا کېږدي اوبه. ډېر عالي. باقر صاحب د نویو تجربو په حصه کې یو څه راته ووایاست، څه کول پکار دي؟ ستاسو خپله تجربه څه ده؟ موږ چې اوسنی شعر لولو نو زیاتره دغسې ځوانان وي چې هغوی ډمبار کتابونه چاپ کړي د هغوی په شعر کې به څه نه وي، هغه د پښتو په ژبه یو بوج زه بولم، ځکه چې یو شی چې ډیر عام شي او په هغې کې یو دنیا نه یو خوند نه لوستونکي نه پیدا کوي، نو هغه ضرورت نشته چې چاپ یې کړي. خو بیا هم دنیا ده، باید دغسې یو شعر ولیکل شي چې هغه د نورو شاعرانو نه مختلف وي جلی، نو هغه به لوستونکي هم پیدا کړي. او ځکه چې نن سبا نوي شي ته خلک سترګې ډېر وراوړي، عزت هم مهم دی او مطالعه هم مهمه ده، ځکه چې د مطالعه چې څومره کې ستا ذهن به پراخېږي. باقر صاحب تر اوسه مو کتاب نه ده چاپ کړی، د دې وجه څه کېدلی سي؟ تاسو ویل چې 8 کاله کې شاعري کوئ. علت یې دا دی چې زما ته زه د خپل شعر نه لا مطمئن نه یم، زه نه غواړم چې زما شعر دی زما کتاب د پالماریو کې پروت یو ګرځېدي ووهي، او دغه شي ته ډېره پاملرنه لرم. او انشاءالله اوس مې اراده کړې ده د ډېرو ملګرو ستاسې د مشرانو په غوښتنې انشاءالله کتاب چاپ کوم، مختصر کتاب چاپ کوم، داسې 15 غزلونه به داسې 15-16 نظمونه به په دې کې.